شپږویشت لاسته راوړنې لرم. توانسته دو حریف پاکستانی خود شکست بده. په نکاوټ مې کړي. روانه لویه سیالي مې د IFT سازمان کې ده. حسین نیازی یم. شپږویشت لاسته راوړنې لرم چې شپږ یې خارجي دي او شل نورې داخلي دي. ایران کې مې 3 حریفان وو، یو روسی و، یو عراقی او یو خپله ایرانی و، او 2 پاکستاني وو چې خوست کې مې بریا لاسته راوړله او یو په کابل کې. هغه د کور تشویق او زما هغه اولي لوبه وه چې ډېر ماته سترس و چې کله زه رنګ ته ننوتلم نو په ما داسې لکه زلزله داسې وه. نو دا 5 لوبې مې چې کړي دي په نکاوټ مې کړي. هغه یو لوبه مې چې ده هغه مې په نمرود ګټلې ده. کومه بریا تاته ډېره خوندوره وه؟ لکه د پاکستان بریا د نورو هېوادونو سره څه فرق لري؟ نو ما د ډېره مهمه د پاکستان او د ایران وله چې زما په مقابل کې ډېر لورې هغه د خپل خلک یې ولاړول. نو ما ډیرو ته زیاد زحمت کړی و. حسین جان مدت 6 سال یا 7 سال میشه که شاگردم است. توانسته دو حریف پاکستانی خود شکست بده و در مسابقه آسیایی که در کشور ایران قبل از رمضان سال 1403 برگزار شده بود. با شکست 4 حریف خود کشور عراق، آذربایجان، 2 تا از ایران توانست مدال طلا را به نفع افغانستان کنه. تعلیم هر انسان ته، هر ښځې او نارینه ته فرض ده. د لپاره چې الله تعالی ویلي دي چې دواړه باید مؤنث او مذکر باید تعلیم وکړي. لیسې اماني کې درس وایم او قاري هم یم، لکه څنګه چې د خپل تمرینات کې زیات کوشش کوم او د تعلیم په برخه کې ډېر کوشش کوم چې تر څو وکولی شم یو ښه نتیجه د خپل درسونو نه واخلم. په ټوله کې ټول افغانان وروڼه باید په یو لاس وو. نو که موږ چېرته یو لاس په بل لاس ور نه کړو نو خپل سوري وټکو نو یو افغان هم نشي کولی چې پرمختګ وکړي. کله چې زما لوبه شروع کېده مور مې ویلې چې زه بیخي نه ګورم، ورته ګورم هم نه، نو بس دعاګانې راته کولې موفقه اوسېږه. نو کله چې زما لوبه خلاصېده مور مې ویله لکه په ما چې قیامت وي. نو مور خو ډېره ګرانه په ټولو او مور خو ډېره خوږه وي. شکست د یو لاره د موفقیت ده. موفقیت هغه لاره ده چې تا نور غټ لیول ته بیایي. روانه لویه سیالي مې د IFT سازمان کې ده چې وکولی شم د خپل پاکستاني حریف ته ماته ورکړم. غټ ارمان مې دغه ده چې د خپلو هیلو ځل ته ورسېږم. تنها زه نه، ټول افغانان په ټوله کې غواړم چې خپلو هیلو ځل ته ورسېږي. نو په دې هیلو ځل ته څوک رسېږي هغه باید زیار او زحمت وکاږي.